د خوست ولایت ګربزو ولسوالۍ سیمهوال وایي چې د دغه سیمې په CHC کلینیک کې خلکو ته خدمات په ښه شان سره ترسره کیږي، خو د درملو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا که دولت ورته د درملو په برخه کې پام وکړي نو د خوست په ملکي روغتون به هم د خلکو ازدحام کم شي. مواد ډیره ده، یعنې دا ډاکټرانو ته غږ ته شکایت شته چې مواد کمزیري دي، مواد نوی ته راسي. دکتران شاخوری کو شکو ششت کو دیگونه خپانه دی خلک شونه خشول دی خدای نه واکه ساشته چې ابتدایي طرف نه کوشش نشته چې د کلینیک بوت شي، کلینیک په مخله روان شي، کلینیک جوړ شي. کفایت خو علاقه داسې کې خلک ډیر وي په پیده، خو بیا هم بعد ادم هغه وي دومره ورسیږي څوک لوټ شي څوک پوتې شي چې دوی وی اور کوي چې وینه د ته چې دا نشته درسه. د دولت نه میګ دا غوښتنه ده چې ورنه چې واسي کیږي چې بل کلینیک جوړ کړي یا په اورمنډي کلی کې میګ ته جوړ کړي یا بل داسې کلی وي په پیده چې کلینیک بل جوړ شي او دوی ډیر ضروري. د دغه کلینیک مسؤلین هم د ناروغانو او سیمې میشتو خلکو د دوا په برخه کې شته ستونزې مني، خو د خپل اړخه د پوره همکارۍ ډاډ ورکوي. دا چې د ګربز ولسوالۍ یو پر نفوس ولسوالۍ ده، نفوس زغ ډیر ده، نه یوازې د ګربز ولسوالۍ بلکې د مرکز نه موږ ته زیات مراجعین لرو چې همدا نن که تاسې دغه انتظارګاه کې پوښتنې وکړئ نو موږ به د لاسو نه تر 60% پورې به مراجعین وي چې د مرکز نه موږ ته دلته د خدماتو په هدف مراجعه کړې ده. نو هغه څه چې موږ د BPHS په کڅوړه کې لرو یا پیکیج کې لرو هغه چون نفوس ډیر دی، مراجعین ډیر دي، بسنه نه کوي. بل لور ته د صحت عامې مسؤلین وایي چې په نوي کال کې به په خوست کې د همکارو مؤسسو او نورو بنسټونو پر مټ د خوست ټولو ولسوالیو ته د درملو په برخه کې د شته ستونزو د هواري اطمینان ورکوي. نو هفتوار موږ د ولایت په سطحه اداري مجلس لرو، دا شیان مو ټول په نظر کې نیولي دي چې د دې ته ارتقا ورکو او دوا ورته ورسوو په اندازه باندې. دا چې نن سبا د خوست ولایت کې نفوس شمېره ډېر زیاته لوړ ده په ټولو کلینیکو باندې. نو دا پته به تاسو ته هم وي چې د پکتیا، پکتیکا، لوګر د دغه ولایتو خلک اکثریت کې په ژمي کې خوست ته راځي. نو دلته چې د نفوس زیات شي بیا خامخا په اطرافي د ولسوالۍ په کلینیکو باندې رش زیاتي وي، لوړ وي ورباندې. خوست چې په یو شمېر سیمو کې خلک د صحي خدماتو له کمښت شکایت درلود، تر اوسه هم دغه ستونزې پر خپل ځای پاتې دي. عام باورونه دا دي چې په ولسوالیو کې د خلکو ته عامه خدمات ډیر شي تر څو یې ستونزې هوارې شي.